لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی نو دی پاقا بیابان چودشو رب العالمین پا خوب کیولید اللہ سبھی تا ہدایت کئی بندہ اولی پا سوچو پا پریشان ہے کہ وی اللہ پا دی پریشان ہے کہ مجھے مونگ علاقے دا بادشاہ لے سب مقل چی باستان دروازے بندی خدای اگر غفا بادشاہی ورکڑی دا من نکی روجہ ننیسی او دیر بدعمل دے او بے وقوف دے او خدای مون خطا تا پا سجدو دا تندیق سلو دا مون سپلو درت میں لگی نہ جامشتا نہ پیداری سن نشتا عجیب ناشنا خدای دے دا رب العالمین ورتوی چی بندہ خواسان خبرن زما خو یو خبر چې دویم کن هغه شي زبا اوس داغه نه هر سوالم طالبه درکم او تانه بل هر سوالم غلب ور نو د سکندونو خبرې دي تبو داغه په بادشاہ او خلک بدل تسلطونه کوي او صاحب د دنیا غلامان او مریان او بنگلې بدی پورا ولدي خار بادشاہ شو دا الله کولی شي کینې شي کولی جواب راکې نواز شریف بادشاہ نو او دا چې موجوده کم صدر دبو تسلط نه کو بوټله به درز ورکو په تندی به وتلاس کې خو هغه نواز شریف جیل تلال او نه په خپل وطن کې ځای نشتا په خپل ملک کې ځای نشتا او هغه سلوټ والا راغی هغه په کرسي کې نه تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء قرآن حکیم کې الله فرمایي چې چا نه وغواړم بادشاہي ته والم او چې چا له وغواړم هغه له ورکم وتعز من تشاء وتذل من تشاء الله چې تو غواړي چا له عزت ورکړي او چې تو غواړي چا له ذلت ورکړي نو بادشاہي عزت ذلت بادشاہی اغشتل دا دا رب العالمین پہ اختیار کی نہیں دا دا چا پہ اختیار کی نہیں اس پا سکندونو کی دا غنار سالم او تالے در کو او چستا دا کم نعمت دا باغل ورکم اللہ زمان سا نعمت دا شیدری جامی او شیدری سب لئے نا دا سن دا ستا پڑکی چی کم ایمان پروت دا باغل ورکم ستا دا جامع با مغل ورکم ستا دا شیدری پیزار با مغل ورکم ستا پڑھا کی چی ما سر کم امین دا با مغلا ورکم تجھے کم عبادت کے او کم منس کے او ما سر کم محبت تے دا ستا دا طول دا ایمان او دا عمل او دا غریبی او فقیر طول باغلا ورکم دا غاغا بادشاہی او غا بے وقوف توب او دا غاغا نئے عبادت طول خود آغا چی سری تال او ستا غاغلا سنگا دے خوخلا وایو دا سکندونو پیسہ لے دی وین رب العالمین زما پڑھا کی چی کم ایمان پروت تے او زما پڑھ کے کما تاثر من او محبت پروت دا خلا یو بادشاہی دا چې ټولې دنیا په بادشاہ هم نه ورکو دا حقیقت تیرونو کنه که زمون د امریکای بادشاہی ویسے خپلو کې سوچ کو د امریکای او د بش غوندي ایمان زمون غوي د بش چې هغه کې مسلمانی نشته ایمان پکې نشته نو دا به مخوخه چرمنه که د روس بادشاہ او خدای دې نه منه د چین بادشاہ او الله دې نه منه هغه خوا او کدا د جوار او د غنم او ډوډۍ چې د الله ایمان پکې دی دا خوان کوي دا خو د دنیا نظام دی یو 2 میاشتې یو 3 میاشتې یو کال به یو 10 کال به یو 15 کال عمر کې 10 کال عمر کې ختم دا خلکو خو آخرت تبار الحمدلله زمون خو آخرت شته کنه دا خلکو په الله ایمان نشته زمون په الله ایمان دی دا خلکو په پیغمبر علی السلام ایمان نشته زمون په ایمان دی د بش ایمان نشته دا غسی ایمان دی دا غدغ ایمان دی چې عیسی علیہ السلام د خدای زوی دی مریم بی بی د خدای خزر عیاذا بالله زمون خدغ ایمان نشتا مون خوایو دا ټول د الله مخلوق دی د الله بندگان دي نه الله له زوی شته نه ولا خزشته وی نه الله دا من لري پکا نو جناب دا پیغور اوسم باز خلک د فلان کی مال دی د فلان کی دولت دی فلان کی سره دا شی دی اخیر مړه دنیا هم خلا آخرت به هم خي زمونږ دنیا هم خراب دا دنیا خرابوالی مونږ دې ته وایي چې پیسې وسره نه شکر دې زمونږ دنیا ښه ده مونږ مسلمانان یو شکر دې دنیا هم ښه ده زمونږ په پیغمبر ایمان دی شکر دې دنیا هم ښه ده رب العالمین ته سجده لګو شکر دې دنیا هم ښه ده الله زمونږ خوښ دی په دې اړه کې مو سره ښه مینه ده او چې الله سره مینه ده انشاءالله د رب العالمین موږ سره مینه شته نو صالح علیہ السلام تم دې قوم دا پیغور ورکاو چې کته پیغمبر و مال بده ډیرو دولت بده او بنگلې بده مال او دولت او بنگلې زمونږ د پیغمبره دعوت کې تعالی خدای پیغمبري درکړي زمونږ دنیا خدای آخرت بمته
خیر دا ورته نصیحت بکو هغې به نصیحت نه منه. څه لږ کسان د صالح علیه السلام په خولې باندې د 50-60 کسان یا بعض روایتو کې 1.5 سل راځي دا الله پاک مسلمانان او باقي ټول کافران. عموما چې کله به د دوی د اختر میله و قوم به راجمع شو، صالح علیه السلام به راغی قوم ته بودرېده، ای زما قومه د الله د قهر او د غضب نه یروب زما در باندې څه، خو ګوره یو الله ومنئ او د بوتانو د عبادت پرېږدئ. هغې به ورته بیا فأتنا بما تعدنا، زه مړه خو چې پسم عذاب هم یری راوله، چې کوم عذاب دې خوښي را باندې راوله نه دې مني. یو ځل یې ټول سرداران را جمع کړل د خپل قوم یو میدان کې، تاسو کښېنئ خبره وی ګوره داسې کار دی چې زه ستاسو خیر خوایم او د الله د قهر او د غضب نه م یروم. مهرباني وکړئ د بوتانو عبادت پرېږدئ په مې ایمان راوړئ. د قوم هغه سرداران ورته وایي ښه ایمان در باندې راوړو خو په یو شرط، یو کار که کین ټول مسلمانېږو، او هغه دا دی چې یو نښه یو معجزه راته ښکاره کړه، خو داسې معجزه چې زمونږ درته ووایو هغسې، که دغه معجزه دې راته ښکاره کړه نو موږ ټول ایمان راوړو، او که دا معجزه یې ښکاره نه کړه نه راوړو. غټ سرداران ناست وي څه معجزه غواړي؟ وایي موږ دا غواړو چې دا مخامخ غر وشلېږي او د هغې نه یو اوښه راوځي او بلار به اوښی او هغه زمونږ په سترګو په مخ کې لنګه شي او دومره پی وي په هغې کې چې زمونږ د ټول قوم د اوبو او د خوراک ګزاره پې کېږي. ظالم بچو سم سوچ کړی، اوښه خو د اوښې نه پیدا کېږي، د غر نه کم ځای پیدا کېږي. دی نه وي چې دا اوښې او بچې غټ شي او پی پکې پیدا شي، نه دی چې د دې غر نه دا غر اوښلېږي او د دې نه روځي او مونږ ورته ګورو روځي. صالح علیه السلام ورته وایي ښه که دا کار وشو نو ایمان به راوړی بیا؟ وی او بلکل، دا هم در سره وعده ده چې مونږ ټول ایمان راوړو. وی ګوره یو خبره درته کوم، که الله دا معجزه ښکاره کړه او دا کار یې وکړ او بیا هم تاسو نقصان وکړه، ایمان هم راونړه یا د هغه معجزې بېعزتي مو کړه، دا واورئ ګوره ټول به تباه کېږي. سوچ پې وکړئ. وی نه بس دا زمونږ وعده ده چې څه قسمه قسم وی او هر څه وی در سره کوو او ټول مسلمانېږو، بس دا ستا د پیغمبرۍ او دلیل که دا شی ښکاره شو مونږ ته پته ولګي چې ته د خدای پیغمبر یې، لکه دا کار بغیر د الله نه بل څوک نه شي کولی، او که دا کار نه کېږي نو سر مه خوږوه. حضرت صالح علیه السلام رب العالمین ته وجله چغې جوړه کړې پروردګار ته چې یا الله زما دا قوم زما نه دا معجزه غواړي، الله دا معجزه مونږ ته ښکاره کړه او الله زه خو دې دپاره دا معجزه غواړم چې دا قوم ټول مسلمانان شي او دوی را سره وعده وکړه مسلمانۍ. رب العالمین ورته جبریل علیه السلام راولېږه چې دا سرداران کېنه او پوه یې کړه چې که دا اوښه خو زه درته اوس را پیدا کوم، خو که دې له چا ګوتې یوړې پوه یې کړه چا زخمي کړه چا وشړله د خپل فصل نه نو فورا به دا قوم تباه کوم. دویم دا دی چې د دوی یو مخصوصه چینه وه د هغې نه به اوبه څکلې، یو ورځ به د دې اوښې وي د اوبو او یو ورځ به د دوی د ټولو وی. کومه ورځ چې د دوی د دې اوښې د اوبو د څکو وي نو په هغه ورځ به نه د دوی ګډه راځي، نه به چیلی راځي، نه به دوی راځي، هېڅ څوک به هم اوبو له نه راځي، او یو ورځ به د دوی وي یو ورځ د اوښې. پوه یې سرداران یې راغونډ کړل، ویې کښېنئ. وی بلکل الله زما خبره مني، دعا مې قبلوي، دا اوښه را پیدا کوي خو په دغه شرط کم خوښي. وی بلکل مونږ ته منظور دی. مفسرین لیکي احادیثو کې راځي چې مخامخ غر باندې زلزله غوندې راله وړقېده، دې ټولو سردارانو ورته په خپلو سترګو کتل او چې وړقېده نو داسې اواز یې وکړ لکه اوښه چې لنګېږي او اواز کوي او اوچاوده هغه غر او د هغې نه اوښه راووته، دوی ورته کتل مخامخ. بلار به اوښه وه ښه غټه سربه، د دې مخکې د هغې بچې پیدا شو. صالح علیه السلام د پړي نه ونیوله او د قوم سردارانو چې څومره د قوم مشرانو ټول ولاړو وی ها دا واخلئ، دا د الله معجزه، دا بغیر د الله نه بل څوک کولی شي نشي کولی. او چې زما په دعا الله دا هر څه وکړل دا زما معجزه، معجزه ویم دې ته
چې د پیغمبر د لاس نه داسې یو کار ښکاره شي چې هغه د عام عادت او د عقل خلاف شي. د عقل خلاف، د عام عادت خلاف، دا یو لویه نښه رب العالمین ما ته راکړه. اوس ایمان راوړی که نه راوړی؟ نو د قوم بعضې سرداران هغې ایمان راوړو، مسلمانان شو. بعضو وی موږ خپلو ملګرو سره مشوره کړ، چا وی یاره دا خو جادوګر دی، جادوی را باندې وکړه. خو خیر څه موده د اوښې ډېر قدر کوو، یو بل ته به یې ګورې پام کوي چې اوښې له ګوتې یو نسئ. په زړه کې خو پوه وو چې دا د الله معجزه، پیغمبر معجزه ده. اوښه څنګه اوښه وه؟ اوښه کې د هر یو قسم رنګ و پکې رنګ، خشته مزینه، مزیدار، تور، سپین، شین، زیړ. بعضې دغه یې که نه دغه ته تاسو وګورئ د طاووس ته چې هغه وزر اوچتې کې څومره خشته مزیدار ښکاري. یا دا پړانګ تاسو لیدلې د هغه سرمن څومره مزیداره برګه بروکه خشته ښکلې ښکاري. نو الله تعالی په دې اوښه کې مختلف قسمه رنګونه پیدا کړو. دومره ډولې اوښه چې په مخ د ځمکه دومره ډولې څاروې چرته نو، ځکه د الله په قدرت پیدا شوي. یو ورځ به راتله، په د چینې اوبه به هغې څکلې، چې په چینه به یې خوله کېښوده، غټه سر به اوښه وه، ټولې اوبه به یې وڅکلې، بچي به یې ټولې اوبه وڅکلې، دوی ته به اوبه نه پاتې کېدې. او بله ورځ به رب العالمین هغې له اوبه ورکول. داسې به نه وه چې د هغې اوبه به نه وې، نه، په بله ورځ به د هغوی باقاعده رالل، منګي به یې ډک کړل، لوښې به یې ډک کړل، اوبه به کمېدې ورته نه، د هغې انتظام هم پوره و. خو یو ورځ نمبر د اوښې، یو ورځ نمبر د دوی. بل دا اوښه به سرېده په دې ټول دشتو بیابان په غرونو کې، ګیا به یې خوړه، چا ګوتې نه شو وروړی. خو دومره هوښیاره وه چې چا به باغ کرلی و یا چا به خپل فصل کرلی و، هغې له به یې خوله هم نږدې نه وړه. هغه ګیا به یې خوړه چې کوم به په دې غرونو کې کېده، هغه بوټو نه به یې ګیا خوړه چې کوم به د غرونو بوټي به و، هغې کې به ګرځېده، چا کې جرت نو چې چا منې کړې وې، او یا چا ورته چوکه نیولې وې یا چا شړلې وې، ټوله ورځ به وګرځېدله، اوبه سرېدله، ماښام به راله، چې رابله د دنیا دا خلک به ورته پلین باندې ولاړو، او چې تیله به یې وله ګوتې یوړې پی به ترې را روان شو. دومره پی به یې کول چې د ټولو سمودیانو د نرو ښځو د بچو انتظام پکې و. دومره پی چې دی بس کله مو د ډوډۍ کار به یې موله کوو، ځکه د الله د معجزې اوښه وه. او داسې هم نه وه چې په لش کې سخته وي، بعضې څاروي وي چې هغه لشي، د هغې نه پی په زور روځي، د انسان لاس ستړي کي، نه چې څنګه به یې تیله وله ګوتې یوړې، لکه د بمبې غوندې به ترې دا پی رابېدل، او له دنیا خلکو سره به لوښي، زنانه او ماشومانه به یې ترې ډک کړل او کورونو ته به یې وړل. څه موده خو خلک ډېر خوشحاله، مفتو کې پی میلاویږي، او د الله د قدرت او د پیغمبر د معجزې پی دي. او فایده په پیو کې څه وه؟ یو یې د اوبو کار ورکو، یو یې د ډوډۍ کار ورکو، یو یې د دارو کار ورکو. کوئی د چا به تبه وه، ورشئ هلې د اوښې پی راوړی، ابه یې پې وڅکل، تبه به یې جوړه شوه. کله چا په سر درد و، هله ورشئ د اوښې پی راوړی، زر به یې پی راوړل، ابه یې وڅکل، سرخوږې به یې ښه شو. چې چا ته به څه قسمه بیماري وه، مشکلات به و، غم به و، تکلیف به و، بس دا د یو بهتر پیو د پیغمبر د معجزې، هغه به یې وڅکل، هغه بیماري، هغه تکلیف، هغه غم، هغه درد، هغه خوب ابه ورته رب العالمین جوړو. خو خوشحاله راتلل به صالح علیه السلام ته به نږدې کېدل، هم خوشحاله و. خو چې ورځې څومره تېرېدلې نو شیطان پکې کار شروع کړ. بعضې سردارانو خو ایمان راونه دا پراپېګنډه جوړه شوه، دا خو جادوګر دی، مړه زمونږ اوښې ته حاجت دی، مونږ سره خپل څاروي لږ دي، څه زمونږ څاروي شته که نه، زمونږ ډوډۍ ته حاجت دی، زمونږ لږې ځمکې دي، زمونږ لږې میوې دي، څه چا به ویې مونږ د پیو نه سیکن شو، لکه څنګه بني اسرائیلو ته به هغه من او سلوا راتلل، څه مودې وخوړل او بیا ویې چې ته غنم او جوار او اوږه او مسور پکار دی او پیاز او دال پکار دی. الله ورته وی ځای ورځی دغه ښار ته چې دال او مسور هم خوښ دي، خو یم بې خو باسه بني اسرائیلو ورځی پې همغه یې نصیب شو. دغه رنګې بعضې به یاره بس مونږ په پیو څه کوو، لږ پی خو نه دي، چا به وي زمونږ د غرغه ګیاګانې او خوراکونه ټول خلاص کړل، چا به وي یاره زمونږ نه یو ورځ اوبه څکي، دا بانې جوړې شو، پراپېګنډه جوړه شو. خو ګوتې چا نه شوې وروړې، که چا به ویله که دا بلې ډلې دمې بل هلک ته و چې تا لور په نکاح در کړو، ډېره مالدار هم او ډېره خوبصورت هم وه، خو په دې شرط چې په دې اوښه به د تورې غوزار کې
بس د نفسانی خواهش د وجې نه هغه دوه کسان تیار شو. دا قوم نور خلک هم ورسره تیار وي، موږ د سره شاته ولاړ یو، غوزار به تاسو کوئ. اوښه په ځنګل کې سرېدله او دغه دواړه ظالمان ورغلل او په توره پې غوزار وکړو را ویې غورځول. چې څنګه یې راوغورځوله بچي یې منډه کړې. صالح علیه السلام له خلک راغلل وایي چې هغه فلانکي او فلانکي خو هغه حمله کړه او په بعضې خلکو رپرپې راغی بېهوشي او سکته راغله چې خدای پاکه دا خو واقعي د الله هغه غضب او عذاب را نه شي. صالح علیه السلام ورته ورشه دا بچی یې راونیسئ. که بچی م وله قابو که خو د الله د قهر نه به بچ شئ، او که بچی م وله قابو نه که نو عذاب د باندې راځي. دوی مخکې و بچی ته مخکې ورپسې اقا غر ته هغه بچی ورورسېد او اقا غر ورته وشلېد او واپس پکې بچی ورننوت. قادر نه شو چې هغه بچی یې رانیولی. راغلل صالح علیه السلام ته بچی خو په غر ورننوت. انا لله و انا الیه راجعون. لا حول ولا قوة الا بالله. بس مرګرو ته وی زه چې د وطن نه سفر کړ. چې کوم د صالح علیه السلام سره مسلمانان مرګرو دا وطن نه ووتل، لاړل فلسطین ته. دا اوس چې کوم فلسطین ښه دې ته راووتل او باقي کافر قوم پاتې شو. او بیا د دې نه پس پراپګنډې جوړې کړې. خو وی د خدای هغه اوښه دې ته به ناقة الله وې، د خدای هغه اوښه هغه م وله مړه کړه. راځي چې خدای دې مونږ ته څه ووایي که نه. هغه پیغمبر هم وله وشړه، هغه مسلمانان هغه هم د وطن نه وویستل هم شړل. پراپګنډې دا جوړې کړې. صالح علیه السلام ته ووت سره د مسلمانانو سره د خپل خاندان نه فلسطین ته لاړل او په سبا له په دوی باندې داسې عذاب راغی چې دا مخونه یې تک زیړ شو. یو ورځ یې مخونه زیړ وو، په دویمه ورځ پې داسې د خدای قهر راغی چې مخونه یې تک سره شو، بلکل سره. او په درېیمه ورځ پې داسې مرض راغی چې دا مخونه یې تک تور شو. مفسرین لیکي چې په دې کې توبهګار نه شو. یعنی که دغه وخت کې دوی د الله پاک دربار کې توبه ایستې چې الله معافي غواړو، ممکن ده چې الله معاف کړی وي. لکه د یونس علیه السلام قوم په داسې وخت کې توبه ویسته، الله معاف کړل، راغل عذاب ته خدای پورته کړ. دوی هغه وخت کې خپل کبر وکړو، خپله لویي وکړه. مړه دا اسم نشته، مه یارېږئ. او په څلورمه ورځ باندې د شپې دوی ودو او زلزله پرې راغله او زلزلې سره د اسمان کې د برېښنا نه پړقا پړوقې د غره دغسې ګلزار شو او داسې د تندر اوازونه پرې راغلل چې کم سړی او کمه ښځه په کم ځای پراته وم په هغه ځای ته سوخته.